جمهوریتیانو د اشرف غني صاحب د وخت اوس هغه ټوکې شروع کړي کوم چې ټوکې به چې رباني کولې رباني صاحب کله چې په 1999 کې طالبان راغله د افغانستان 99% خاورې ونیوله خالي یو پنشیر چې هغه پاتې ولسوالي وه نو رباني وروره د ارګې شاته اچولې او چوکۍ شاته اچولې وه کله په پنشیر کې کله په تاجکستان او ازبکستان کې دا دعوه بیا کوله وایي افغانستان زما په لاس کې د ټول زه د افغانستان رئیس جمهور یم نو اوس په دې بعضې جمهوریتیانو باندې دا کار شوی د اتمشال صاحب خبرې در باندې اورم اخره کې زما د خبرو نه وروسته ویډیو ده چې د جمهوریت په باره کې څه ویل د ملي سرتور په باره کې څه ویل د اتمشال صاحب یو مړان هم درته ښیم چې کله دا پاکستان کې سفیر و د افغانستان خو زه تاسې ته یم جمهوریت په نوم باندې چې دا دعوې کوي دلته په دې اروپا کې اوس د اشرف غني صاحب د وخت کې د طالبانو د اشرف غني صاحب ترمنځ د جنګ و موږ اکثر له چې یو جمهوریت هم سپورټ کوو د جمهوریت کتابچه امریکي په 2002 کې ایله کړې وه او بیرته یې رابند کړه او سیمرابان په خپل ځای باندې کېښوده اوس په افغانستان کې دا نظام دی دغه واکداران دي نو افغانستان خو زمونږ مور ده زمونږ د زړه سر دی اوس موږ د چا سپورټ وکړو د دې موجوده حکومت چې ټول افغانستان د دې په اختیار کې دی ټول واک د دې په اختیار کې دی که ستاسې سپورټ وکړو تاسې چې صاحب مهربانه موږ ته راځئ چې تاسې ولې د اوسني نظام سپورټ کوئ نو تاسې خو د جمهوریت نه دغه د رباني صاحب دغه جوړه کړې ده چوکۍ چې په 1990 کې شاته اچولې وه وروره یو ورځ په جرمني کې راښکاره کړي بله ورځ په روس کې راښکاره کړي بله ورځ په امریکا کې بله ورځ په فلاني کې په قلاره باندې کښېنئ پردي بچي مو وژنئ دلته ډېرې معاملې وشوه د جمهوریت د وخت ډېر غټ چارواکي به اوس دلته به دا بیانونه ورکوي او دا به مخې ته راځي چې کومه معامله شوې ده وطن زموږ مور ده موږ بالکل د دې اوسني نظام سپورټ کوو دغه دی موږ سره بل لار نشته په اوس موږ په هوا ناب کو نو خبره دا ده اتمشال صاحب خبرې مو اورئ اتمشال صاحب په هغه وخت کې سفیر او په دغه د تخیمه چې په 15 بندیانو په لاټکانه کې دوه کاله شوي هغه وخت کې بندیانو جمهوریت نشو کولی چې د خپل بندیان راخلاص کړي د پاکستان د محبسونو دوه کاله پکې تیر کړي ما کس پیدا کو 1.5 میلیون کلدارې په هغه وخت کې موږ د مرګړو نه راغونډ کې زما نه دي د مرګړو نه هم راغونډې کړي او د هغې ضمانتونه مو کړه هغه خلک هم چې دی خپل وطن ته ولېږل او اتمشال صاحب ته ما ټلیفون وکړو دا زما خبرې به اوري زما ویډیو به وګوري ما اتمشال صاحب ما مخکې هم لیدلی ما سره واتساپ نمبر چې ټلیفون مې وکړم ما ته ویل کامور صاحب خدمت مال دغه شان دی یو کوچ په کار دی یو غټ بس په کار دی چې دغه 33 کسان هم یو ځل ولېږل بیا ولېږل چې دا مالې خالي د لارکانې یا د سن ویسي کوټې ته همداسې لاړ شي افغانستان ته واوړي ویل کاموال دی بالکل ورور په سبا نه بر سبا روانې کوچ ولېږلو قسم په خدای دی چې هلته کومه کونسلګري وه په کراچۍ کې کومه کونسلګري کوټه کې وه والله کې ورسره خبرې کېدې په خبرو په طریقه نه پوهېده تاسې اوس راځئ موږ ته پیغامونه راکول دا د جمهوریت کار و که دا زموږ کار و هغه جمهوریت هغه خپل کسان هلته نشو راخلاصولی نو وروره ټول یې لوبې ټوکې هم شروع کړي وي پردي بچي پرې مو وژنئ ملي اردو هلته قلار راغلي هستې په اروپا ته په امریکا ته دلته د وطن دپاره یو صحیح مبارزه وکړي د دې نه صاحب مهربانه په دې ډزو ډزو نه کېږي جمهوریت لاړ ور ختم شو اوس د افغانستان اوسنی هلته جمهوریت چلېږي هم نه د دې چې د جمهوریت خپله د جمهوریت دلته ژوند کوم خو جمهوریت دلته چلېږي نه جمهوریت هلته معنا باندې څوک نه پوهېږي چې د جمهوریت څه رقم وي نو خبره دا ده چې اوس د دې اتمشال صاحب خبرې واوره د نورو چارواکو چې د ملي اردو والا د وینې سره لوبې وشي د افغانانو سره لوبې وشي د جمهوریت په نوم باندې د ازادۍ په نوم باندې د خپلواکۍ په نوم باندې حالانکې دا جنګ هم پردی او ټوپک هم پردی او په دې باندې مخکې خبرې کړي اتمشال صاحب دا خبرې واورئ قضاوت په تاسې پرېږدم په هوا کې موږ هواګانې نه ناب کوو موږ حقیقتونه ګورو اوسنی نظام که به منافع په دې کې وي چې پاکستان مخالفت وکړو شخصي منافع مخالفت مو کاوه لونګۍ به مو په سر کړي په وجویو کې به ودرېدو او احساساتي شعارونه به مو ورکول که به مو ګټه په دې کې وه چې پاکستان څه وعدې راکړي یا هر بل ملک تانا پاکستان نه خیر داسې د شعارونه خبره کړه هماغه چا چې شعارونه ورکول هغه کسان د همسایه هېوادونو د استخباراتو کړی وي زه د سولې په مورد یو مثال وایم راغلم کابل ته د امنیت شورا په یو مېمانخانه کې د امنیت شورا مشاور ته وایم چې د حالات ډېر بد ده دواړو خوا افغانان مړه کېږي دا د سولې پروسه کې څومره هم کېدای سي پوهېږو چې روانه ده څومره هم کېدای سي جدي کار وکړو مثلا جواب یې دا و یو د مثالو وایي چې لس له یوې خوا نه یې مړه لس له بلې خوا نه یې مړه ما ته شپې خوب نه راځي بیا کله چې د رښتیاني سخته ورځ راغله بیا هغه کسان څه سو خو که دا جنگ دومره پاک و چې تا د بل چا وینې تویولې تا ته خوب نه درته نو بیا خو به ولاړ وي ځان به دې هم وژلی یو ځکه بیا خو به په دې معنا چې موږ په هغه څه باور نه درلود د پردی مور زوی مو واځه مګر هم کله چې مرګ د ما دروازې ته ودرېد بیا زه په تېښته وتښتېدم حتی رئیس جمهور ته مې وویلې چې وتښته